ما ته یو کس میسج کړی بلکې ډېر خلکو ما ته میسج دا کړی دی چې مولانا صاحب ذکر او اذکار کوو لمنځونه کوو دعاګانې کوو خو دعا مې نه قبلیږي هر څه وکړو تلاوت وکړو بیا هم دغه باوجود زموږ دعاګانې نه قبلیږي نو هېڅکله چې کله داسې عمل در سره وسي چې دعا وکړي الله دعا نه کړي قبوله د الله نه صحت وغواړي الله صحت نه کړي در د الله نه پیسې وغواړي الله پیسې نه کړي در د الله نه د مشکلاتو حل وغواړي الله تعالی مشکل نه کړي در حل نو هېڅکله دعا مه پرېږده هېڅکله مایوسه کېږه مه ځکه تاسو به لیدلی وي چې یو ماشوم کله د پلارو مخ ته بغارې کې وژاړي نو دا پلار د دنیا تمام تکلیفونه برداشت کولی سي تمام مشکلات برداشت کولی سي خو لیکن د خپل ماشوم زوی یوه وشکه بغارې او ژړا نسي برداشت کولی نو تاسې د الله و در ته لاړ سئ تاسې د الله په دروازه باندې ودرېږئ داسې وژاړئ لکه یو ماشوم چې جاړي لکه یو ماشوم چې د خپل مور پلار څخه د یو شي طلب کوي او ورته جاړي او آخر د مور پلار په زړه کې رحم راسي او د ماشوم ته هغه شی ورله ورکړي نو داسې هېڅکله کېدلی نسي د الله په در کې پر سجده باندې و الله ته داسې وژړه لکه یو ماشوم چې جاړي بیا ګوره چې ستا دعا الله قبلوي که نه قبلوي قسم بالله چې په ځان باندې تجربه وکړي په والله چې الله تاسو دعاوې قبول کړي والله چې الله تعالی تاسو هر حاجت در پوره کړي خو شرط دا دی چې څومره په عاجزي باندې څومره په خشوع په خضوع باندې څومره زیات انسان الله ته عاجزوي او وژاړي ورته الله به ضرور پر دې باندې رحم کوي ضرور به دې سره دعاوې قبلوي نو هېڅکله دعا مه پرېږدئ دا ویډیو د ثواب په خاطر باندې مخ ته در سره شیر کړئ